افغانستان او پاکستان د تورخم د بندر پر بیرته پرانیستو هوکړې ته رسیدلي دي. د پاکستان دولتي سرچینو ویلي که د دواړو لورو ترمنځ د خبرو په بهیر کې کومې نوې ستونزه رامنځته نشي او د سرحدي امنیت وضعیت باثباته پاتې شي، نو تمه ده چې دغه بندر به په راتلونکو 24 تر 48 ساعتونو کې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیرته پرانیستل شي. مهمې پوښتنې: آیا اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو نوی فصل د اړیکو پیل کیږي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت اړیکې به څومره د دواړو هیوادونو اوسیدونکو ته فایدې ولري؟ عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی عزیز ستانکزی صاحب. زه یوسف خان لالی یم. ستانکزی صاحب، ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم ډېر په خیر راغلی. ستانکزی صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه وشوه. په دې جګړه کې لارې هم په ټوله کې د تګ راتګ پر مخ باندې وتړل شوې، اما اوس ویل کېږي چې د تورخم لاره به د 24 ساعتو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې پرانیستل شي د تګ راتګ پر مخ. فکر کوئ چې وروسته له جګړې اوس چې یوه هوکړه ترسره شوې، دا یو نوی فصل دی د اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دمخه تاسو ته ستاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. دا په لومړني ځل داسې یوه هوکړه سوې چې دغه په ترڅ کې افغانستان په یوه قوي نقطه کې واقع ده له لحاظ د امنیتي او سیاسي نه. بر علاوه د دې چې د پاکستان د پوځ تجاوز په شا وتنبول سو، سیاسي لاسته راوړنه هم د افغانستان په دې عرصه کې باید له پامه ونه غورځي. ګرچې نظامیان په سیاست دومره بلد نه دي. زموږ پخواني نظامیانو به چې حتی د نیم قرن نه را پدې خوا عالي تحصیلات هم درلودل، سره مسلکي زده کړې په خارج کې هم درلودې. یو تعداد بې پرې جنرالان چې بدون د دې نه چې هغوی خپل مراحل طی کړي، جنرالي ته به رسېدل افسران چې په سلګونو نه په زرګونو وو. موږ مارشالان هم خپل درلودل چې د افغانستان د خلکو په وژنو کې مارشالي رتبې اخیستې وې، اما په سر کې سره څه نه وو. اما موږ اوس خپل د امارت اسلامي دغه ځوان د دفاع وزیر ولیده چې د دومره درایت درلوده چې د افغانستان د حتی مخالفینو د دې حکومت پام ځان خواته راواړو. د په نظامي او سیاسي طور یو هیواد ته چې د اټوم خاوند ده، په نړۍ کې وم قدرتي هیواد ده، قدرتمند هیواد ده یا ځواک ده، استخباراتي څلورم که پنځم مقام لري په دنیا کې، دا یې په زنګنو کې. او دا یو نوی فصل ده چې د افغانستان او د پاکستان په روابطو کې ایجادیږي. دا به زه داسې تاسو ته تعبیر کړم چې دوستي هغه وخت کلکیږي چې یو ښه جنګ په منځ کې وسي، درست، یو ښه تاوتریخوالی په منځ کې وسي. زه فکر کوم دا ځل به د افغانستان او د پاکستان دوستي پایداره وي، دوامداره به وي، دواړه خواوې به له دې نه مستفیده وي، ځکه چې په دې کې اوس دوه ډېر مهم هیوادونه د ضمانت کوونکو په توګه دوی خپل هغه امضا په دې کې کړې ده، خپل مهر یې لګولی چې یو قطري واده چې هغه موږ ته ډېر مهم ده، یو هم د ترکیې واده چې هغه له کلونو کلونو له پیړیو نه د افغانستان د خلکو سره سیاسي اجتماعي کلتوري روابط درلودل لري، تا نظامي روابط چې موږ د نظامیان ورتل ته درست ویلی. خو دروازې پرانیستل وګورئ تاسې چې پخوا به دا دروازه کله پرانیستل سوه کله به بنده وه، د موږ تجارو ته به ډېر لوی ضررونه رسېدل په میلیونونو ډالره. اما زه فکر نه کوم چې دا ځل به بیا د موږ تجار ضرر وویني، د موږ مهاجرین به هم انشاءالله په پاکستان کې چې تکلیف به ورته نه رسېږي. ولې د افغانستان اسلامي امارت مشکلات لري، دا به موږ نه وایو چې دا امارت اسلامي له هر څه نه پاک. درسته ده چې دوی په مقابل کې کومه جبهه وجود نه لري، مقاومت وجود نه لري، صرف فیسبوکي مقاومت په شدت سره روان ده. له فزیکي جګړې نه رواني جګړه په یو هیواد باندې ډېر تاثیر کوي، په یو حکومت ډېر تاثیر کوي، د خلکو په اذهانو ډېر زیات تاثیر کوي. هغه څه چې امارت اسلامي ملکي ادارې د نظامي زه نه ښیم، یعنې دفاعي ادارې، امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې مبرا دي له هرې ګوتنیونې نه، له هر هغه څه نه چې
څوک ورته وایي چې دې کې د مشکلات دي دا حل که دا حل که هغوی خپل کارونه ښه سرته رسولي په ملکي اداره کې حتما مشکلات شته د خلکو کارونه به حتما ځنډېږي یو چیرته به چې ځې یوه اداره کې چې ته چیرته عریضه ورکوې بعضې ځایونو کې هغه به یعنې ټال به خوري وخت به یې نیسي دا ته باید اصلاحات په ملکي ادارو کې هم راسي اما په عموم کې په کل کې اسلامي امارت نه بدیل لري او نه د دې په څېر داسې یو دفاعي سیستم موږ درلود چې هغه داسې یو شکلګیري په داخل کې ولري چې د یو لوی زبرځواک لاس د موږ له ګریوانه لرې کړي او هغه ورته مات کړي. درست ستانکزی صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې له دې څخه پخوا ډېری داسې کسانو مارشالي واخیستله چې وړ یې نه و او اوس فکر کوئ چې اوس هغه وخت دی چې رښتینې هغو کسانو ته چې په دغه جګړه کې غټ رول درلود او د افغانستان لپاره یې قرباني ورکړله د دوی ښه مدیریت و د دوی ښه رهبري وه باید مارشالي ورته ورکړل شي. ما دا سوچ په لاره کې چې راتلم وکړو مالې که دغسې یو سوال ما ته متوجه سي زه به فورا ووایم که ما صلاحیت درلودی دغه ځوان وزیر دفاع په اوږه مې فیلډ مارشالي ورته ورکوله بېلګولې مې زموږ مارشالان څوک وو له یو ولایت نه جګ څه د بل ولایت خلک له وینو له خاورو سره لت په لت که له روسانو سره قرارداد وکړه غرامت وروبخه په داخل کې جنګونو ته لمن ووهه او دغسې قانون ماتونکي اعمال ترسره که چې هغه په تاریخ کې لیکلو باندې دغه شرمیږي څوک هغه به مارشال کیږي او دا وزیر دفاع چې 20 کاله جهاد کړی ده 9 مملکتو سره جنگ کړی او افغانستان یې آزاده کړی او په تیره بیا 50 کلن خامار سر په پرې کړی ده د 50 کلن هغه خامار چې د افغانستان از تو بودې داسې تیرول موږ خو د پاکستان د لاسه ټیکه ټیکه وو موږ خو د پاکستان له لاسه در به در وو موږ خو د پاکستان له لاسه داسې خوار و غریب و بیچاره یو موږ خو د پاکستان د لاسه داسې ټوک 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 ټیکه ټیکه یو او د ایران د لاسه خو دغه ځوانان د طالبانو اوس یې موږ یې له دغه مصیبته خلاص کړو نو دوی ته به ولې ترفیګانې نه ورکول کېږي ولې به مارشالي نه ورکول کېږي ولې به زموږ محترم مشرتابه دوی ته هغه څه چې باید ورته ورکړل سي په تور د توفیې یا په تور د دې چې فوق العاده یو څه وي دوی ته د هر یو ته باید ورکړي هر یو څه په دې محاذ کې جنګ کړی ده او هغه کسان چې خپل ملا یې تړلو په دوم خط کې ولاړو هغه ځوان طالبان چې په دریم خط کې ولاړو هغه ځوان طالبان چې ټولو دغه هوډ درلود چې زه به ورمنډه کم په دې ټانک زه به ورمنډه کم په دې توپ زه به ورمنډه کم په دې غلیم په دې دښمن د سترګې به راوباسم پښې به یې په ماته کړم ټولو ته باید مستحق دی دي چې باید د افغانستان خلک د دوی احترام وکړي او همدغسې چې د امارت اسلامي یو تعداد مخالفینو سیاسي مخالفینو ډلو چې هغه واقعا ځان ته افغانان وایي هغوی پشتیباني وکړه د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع د محترم وزیر له دغه فعالیتونو نه همغسې باید دوی وستایل سي او ترڅنګ باید د امارت اسلامي د دولت دغه داخلي چارو کې چې کوم مشکلات دي هم ورته په ګوته سي دوی خوشحاله کېږي دوی ته که موږ هره ورځ توصیف وکړو خو دا خو فایده نه لري معنا نه لري هر وخت چې شا کمبوتي او کاستی ورته په ګوته کړه هغه له تا نه خوشحاله کېږي هغه حل کوي خپله کمبوتي او کاستی اوس کمبوتي او کاستی په دې کې نه ده چې خدای نکرده ډېر غټ غټ کارونه دي چې دا د وطن د ملي منافعو سره په ضدیت کې دي یا په ټکر کې دي نه هسې نه ده واړه واړه کارونو ته دوی متوجه سي اداري چارو ته دوی متوجه سي د خلکو مشکلات په ولایت کې همداسې چې جناب امیرالمؤمنین والیانو ته هدایت ورکړی ده ورته یې ویلي دي چې تاسې دروازې باید د خلکو په مخ خلاصي همدغسې چې خلک راځي ناحقه عریضې کوي په خلکو خلک ناحقه تورونه لګوي په خلکو خلک ځوري خلک سرګرداني د دې جلو دې باید دوی ونیسي هغه اداراتو کې چې کارونه په مشکلاتو باندې اوس به دا څه خبر وکړم دغه شفاخانه د سیاحت طفل د وزیر اکبر خان ده
دلته برقونه باید څلیري ساعته وي شپې مثلا عملیات په عملیات کې برق ځي دغلته باید متوجه سي سره چې برق لاړ نه سي دا واړه مشکلات دي دا باید په ګوته سي اما هغه لوی کارونه چې دي هغه څه د افغانستان د ملي منافعو سره جوخت روان دي هغه ټول د امارت اسلامي دغه منصوبینو سرته رسولي او دغه په سمون کې نورم دوی لګیا دي چې نورم ښې چارې دوی سرته ورسوي. درستان اگزای صاحب بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. د بحث دوام ته ښه راغلاست. اگزای صاحب خپله د افغانستان د حکومت تګ قطر ته یا استازو تګ یې هغلته ناسته مذاکرات کول هوکړې ته رسېدل څومره په خپله په دې معنا دی چې د افغانستان حکومت باثباته او په خپلو پښو باندې ولاړ دی؟ دا نه تنها د افغانستان خلکو ته بلکې دنیاوالو ته او نورو همسایګانو ته ثابته سوه چې افغانستان برحقه ده. هغه څه چې د افغانستان اوسني امارت اسلامي ویلی دي په خلو په ژبه هغه په خپله خبر ولاړ ده ټینګ هغه اوډ یې څه کړی ده له دنیا سره چې زه به هېڅ چا په هېواد په چاره کې مداخله نه کوم په دې حزم باندې دوی ولاړ دي کلک او هغه شیطاني څیرې چې بهرني هېوادو کې لا هم اوس د امارت اسلامي بر علی یا د دوی په ضدیت کې قرار لري یا غواړي چې جهاني اذهان خرابه کړي هغوی هم اوس پوه شول چې هغه لویو قدرتونو چې د دوی خبرې د افغانستان په هکله هغه ناسمې خبرې اورېدلې اوس هغوی ته ثابته شوه چې اسلامي امارت هغه ژمنې چې کړي دي هغه وډونه هغه ټول پوره کړي مخدره مواد نشته دلته داعش وجود نه لري خال به وي چېرته دا خو نسو ویلی دلته هغه تخریبي ډلې چې نور هېوادونه ترېنه متضررې سي همسایګان نشته هغه ډلې چې امریکا ځینې ویره ولري نشته نو پس ولې به دوی په رسمیت نه پیژني ولې به دوی په ملل متحد سازمان کې نماینده نه وي ولې به هېوادونه ټول له دوی سره متفق العلیه د افغانستان په مورد یوه لوی اجماع د دغه سیمه ایزه په نامو نه جوړوي سره او ټول به خپل هغه څه ملي منافع یا ګټې چې مشروع دي او دا په افغانستان کې ولې به خوندي نه وي او د افغانستان د حاکمیت ته په کتلو سره د دوی ملي منافعو ته احترام دا هم ډېره لویه خبر ده چې باید ورته احترام وسي. پاکستان دا ځل پوه سو چې نور زه نسم کوی چې افغانستان زه ګوډه او مات کم پر افغانستان یرغل وکم په افغانستان کې خلک مړه کم او د دوی مخالفین د دې حکومت راوغواړم میزونه ورته جوړ کړم او یو تعداد هغه عناصر چې شدیده دي هغوی د کمپونه ورته جوړ کړم او بیا یې راولېږم افغانستان ته نور به دا کارونه کې نیسي کوی او بله حمله هم نسي کوی. پاکستان په دې پوه شو چې هوایي عملیات په افغانستان کې کار نه کوي حتی د شورویانو په وخت کې دا کارونه کوي نو د 9 مملکتو چې د بمونو مور استعمال کړه کار یې ونه کړو او د ځمکني جنګ دپاره پاکستان چې 1500 میلیونه نفوس لري دوی امکان نه لري چې په افغانستان ځمکنی یرغل وکړي ځکه په ځمکني یرغل کې د افغانستان اوسنی پوځ ډېر هوښیار او ډېر بیداره او یو با تجربه جنګېدلی پوځ د افغانستان نو هیڅ دلیل بل نشته هیڅ منطق دا نه قبلي چې پاکستان به پس له د افغانستان سره داسې یو عمل ترسره کړي یا به داسې یو فعالیت دلته وکړي چې هغه د موږ د منافعو پر خلاف وي او ایران چې د افغانستان په امورو کې همیشه مداخله کوله کړې ده ډلې موږ ته جوړې کړي هغه په دې پوه سو چې پاکستان چې اتومي قدرت ده او د افغانستان دغه اردو دی په زنګانه کې نو زه خو یې سم یم ورته ما خو به بلکل په دې خطرناکه وضعیت چې زه لرم که خدای مکړه د افغانستان سره زه مناسبات خرابه کړم خپل بلکل له پاکستانه به ونې ما حال بدتر نو د ده به هم دغه هغې اوښ راسي په سر کې دوی به هم نور نه غواړي چې مهاجرین تنګ کړي
او د افغانستان د خلکو سره بد چلند وکړي د حکومت په چاره کې مداخله وکړي دا تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان دوی نه کوي ابدا دوی په دې پودي اوسه د افغانستان حکومت ورځ په ورځ کلکېږي بدیل هم نه لري مخالفین هم نه لري چې موږ وایو مسلح مخالفین دا فیسبوکي ډلې او ټپلې مخالفتونه دا پر مملکت کې سته نو الحمدلله زه به تاسو ته دا اطمینان درکوم همداسې مې چې پخوا همیشه ویلي دي دغه میزونه نه مې ویلي دي چې هر حاکمیت چې د خپلو خلکو مشروع حقوق ورته ورکړي مشروع خبرې ومني خپل غوږونه د خلکو خبرو ته خلاص ونیسي او دا غوږ خپل بند کړي داسې نه سي دې جنه لاړ سي دې جنه راوځي هغه حکومتونه به پاپرجایي ای به او دوی به په تاریخ کې نوم ولري هر هغه حکومت چې په افغانستان کې په نیم قرن کې د خلکو خبرې نه دي اورېدلې په خلکو یې ظلم کړی په خلکو یې تشدد کړی د خلکو حق حقوق نه دي ورکړي خلکو سره بد چلند کړی هغوی سرماتې او پښیماتې له دې وطنه تښتېدلي رسوا سوي بدنامه سوي تاریخ د دوی په حق کې توره فیصله کړې تاریخ آینده تاریخ د افغانستان به د امارت اسلامي په هکله شنه فیصله کوي ښه فیصله به کوي دوی به ستایي دوی به قدر کوي تاریخ عزت به کوي تاریخ ځکه همدغه اوس مورخین لګیا دي تاریخ د افغانستان لیکي دغه آخرین تاریخ سه لیکل کېږي د افغانستان د دغه با شهامت اردو د خوانه سه یو لوی قدرت د موږ همسایه په زنګانه کې او د موږ د وینو بدله ترې واخیسته د ځوانانو د موږ د کورونو د لنډولو د کونډو د یتیمانو د دوی وینې د تویولو قصات ترې واخیسته همدغه ځوانانو پولیسو پښو په وږي خېټو ورننوتل پوسېد دا به په تاریخ کې لیکل کېږي دا به د موږ په دې غوږ کې ویلي دې غوږ به د موږ نه راوځي اما بیا هم درته مشکلات شته مشکلات د خپل حل کړي خلکو سره هر مشکل وي هغه د باید هدایت ورکړي مشرتابه د هدایت ورکړي و د خپل لاس لاندې چارواکو ته چې د خلکو هغه مشروع حقونه چې دي هغه ته احترام وشي او هغه ادارات چې پکې د اصلاحات وړ وي باید اصلاحات پکې راسي همغسې چې جناب محترم مشرتابه همیشه حکومت ته دا ویلی دي چې تاسې باید د افغانستان د خلکو سره داسې چلند وکړئ چې دوی ټوک ټوک دي زب دب دي زړونه نازک دي زړونه د وینو نه ډک دي همغسې دوی باید وکړي او د هغه خبرې د موږ محترم مسؤلین په دې غوږ سې اوري په دې غوږ باندې ونه باسي د مشرتابه خبرې ډېرې ښې دي ډېرې د افغانستان د خلکو په ګټه دي او هر چارواکي ته یې څه کړي باید هغه چارواکي هغه عملي کړي که یې عملي نه کوي غاړې یې بندې دي بل خو د موږ زور نه رسېږي څه به کوو بل ستانکزی صاحب بله پوښتنه دلته خپله د پاکستان نه چې کوم پلاوی راغلو قطر ته د اسلامي امارت څخه هم یو پلاوی راغلو یو اند تحلیل او تفکر په دې ده چې خپله د پاکستان څخه د پلاوی راتګ او د هوک لاسلیک کول د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده فکر کوئ وروسته له دې به پاکستان ورو ورو دې ته اقدام کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني داسې پاکستان درته ډار کړی ده دا اردو یې دا پوځ یې داسې ډار کړی ده دغه طالبانو وړو وړو چې نوي نوي برید راغلي دي او وړ هلکان دي دغو داسې ډار کړی ده چې بیا به په لسو کلونو کې که پیشۍ وایي هغه پوزه ولري هغه غوښې ته بیا نږدې کېږي دوی ته یې داسې وار ورکړی ده چې بیا به دخوا سترګې نه رغړي په چپه باندې ځکه دوی موافقتنامه وروره 19 وارې کرزی ورغی پاکستان ته ډاکټر صاحب غني ورغی پاکستان ته دوی سرونه ورته لوس کړ چې خدای ته وګورئ د موږ دغه ولس پرېږدئ مه وهي په موږ کې لاس مه وژنئ موږ ښه پاکستان به دا خبر نه منله و څه به یې کول مداخلې به یې چالانده وې اما دې خلکو قاطع جواب ورکړ موږ آفت نه خلاص کړي یو وروره دا خو موږ انسانان یو موږ خو پوهېږو په دې باندې چې واقعا دغه کار چې دغه دفاعي چارو د موږ وکړو دفاع وزیر وکړو دا په تاریخ د افغانستان کې نوم ثبت سو ریکارډ ته قایمه که یو مملکت چې 3 واره تا ته درسي چې ویزه راکړو ته داسې کاغذ ورته داسې وویل چې ویزه نه در کومه تا په ما باندې ناحقه برید کړی ویزه نه در کومه او بیا راسي سعودي ته او بیا راسي قطر ته اوس روزاري وکړي چې د خدای په لیاز اوس ما سره دا کېنوئ دا خلک اوس خو مې دا بد کړي دي اوس را سره کېنوئ
اوس خو مې دا بمبارد کړی ماشومان مې وزلي زه ګرام یم خو ما سره کېنوئ نه 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 بالکل وروره بیا به پاکستان انشاءالله الرحمن د موږ سره داسې چلند کوي لکه دوه ورونه به یو موږه دوه همسایګان به یو موږه او ورونه هم په منځ کې جنګ کوي او بیرته دوی نه جدا کېږي موږ د پنجاب خلک سه تر هټکه پورې تر بولانه یعنې د بلوچستانه اخواته به موږ ټول ورونه یو موږ به مشترکات لرو موږ مهاجرین هلته 40 کاله عمر تیر کړی ده او د موږ خلکو د پاکستان عزت کړی قدر کړی نو اوس به موږ ګورو سه آیا د دوی د خوانه کوم عکس العمل بیا راښودل کیږي آیا کوم عمل به خصمانه وي که نه زه فکر نه کوم چې وي به بالکل به نه وي او د افغانستان اسلامي امارت اوس دې ته ډاډه سو اوس به خپل دوی اقتصادي پروژې بیرته له سره پیلوي د جنګ له خوا نه یې مخ سره راووښته دوی اطمینان حاصله کړه سه نور به لارې انشاءالله تورخم هم نه بندېږي غلام خان به هم نه بندېږي چمن به هم نه بندېږي او دا که بندې سي د پاکستان په تاوان ده زموږ په تاوان نه ده که پاکستان جنگ کوي د هغوی په تاوان ده ځکه افغانستان ته د دوی پیاده عسکر نشي رارسېدی په مخ کې خو یې له خط اخوا د موږ ورونه ټول پراته دي د موږ خویندې پرتې دي بلوچستان تر صوبې سرحده دا ټول خو د موږ یو نکو وریو له هغې نه به څنګه دې خواته راځي کابل مرکز ته ښه دوم داسې وایي برید خو په افغانستان باندې قطعا اثر نه کوي دریم داسې لارې تجارت په موږ باندې باندې کې خو موږ هم د هغوی د هغې ته اجازه نه ورکوو چې مرکزي اسیا میانه ته لاړ شي دوی قطارونه موږ هم بدیلې لارې لرو خو ټول د هغوی تاوان ده او د دوی دا توکي چې دلته راخرڅېږي د حکومت اجازه ورکړي چې خیر ده خام مواد یې راځي دا ټول د هغوی په ګټه هم ده د موږ په ګټه هم ده اوس هغوی په دې پوه شوي دي چې د افغانستان سره په دغه مقطع کې چې دغه امارت اسلامي دلته حاکمه ده که ده سره زه ډغرې وکړم دا ځل یې خو یې لاس راته مات که بل ځل یې پښې هم راته مات بل ستانکزی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه جانبندي به هم په همدغه سوال کې وکړو فکر کوئ چې اوس مهال خلک له بل هر وخت څخه حکومت ته نږدې شوي دي حکومت ته خو خلک پخوا هم نږدې وو اما یعنې په ټوله کې دغه جګړې څومره رول ولوبولو دا جګړې سرښندنې نه دا جګړې خو خلک خو د امارت اسلامي ملاتړي وو دي ما او تا به دغسې ووایو چې دغه مخالفین سه یو تعداد سه ځان ته افغان ویلې هغه سه غیر افغان ځان ته وایي هغه ناولي خلک نه ښیم هغه سه پاکستان ته لاړل څو ورځې مخکې هلته په 1.5 زره کلدار یې په جبو کې ورته واچولې هغه ناولي خلک هغه بد خلک زه نه ښیم هغه افغانان نه دي د فیسبوکو کې وینئ سره پخواني خلک څه ترغو جنرال وي وزیر وي والي وي قمندان وي په جمهوریت کې ته افغان هم وي ته هر څه وي اوس افغان نه یې ځکه افغان یې چې دلته مخ نه لري موږ ته نو دا نور مخالفین سه تعداد سیاسي د امارت اسلامي دي او په امارت اسلامي باندې بعضې ملاحظات لري دوی د افغانستان د دغه حکومت شاته ولاړ شول دوی د دغه جنگ د پاکستان غندنه وکړه دوی د وزارت دفاع پشتیواني وکړه خیر ده که دوی مخالفت لري سیاسي دا به انشاءالله حل شي له امارت اسلامي سره خیر ده که زه ملاحظه لرم په امارت اسلامي په ملکي بعضې اداراتو باندې دا به انشاءالله حل شي زه که ونه وایم غاړه مې بندېږي د دې سټیجه به زه وایم امارت اسلامي ته مخکې موږ چې په شفاخانو کې باید برق لاړ نه شي دا خو به خبر نه ده دا به مني اما په لویو خبرو کې د وزارت خارجې په پالیسي کې به قطعا ګوت نیونه نه وي ځکه دوی ډېر تر ما پوهېږي له د نورو سیاسي شنونکو نه هم دوی ډېر پوهېږي چې کله کله ګوتې نیسي سره له ځانه وزارت دفاع باندې بالکل وزارت داخله استخبارات د دوی په دغه د امارت اسلامي په دې اقتصادي چارو کې چې دوی پرمختګ درګرده روان ده قطعا په دې کې ګوتنیونه غلط خبر ده وروره ولې به ګوته نیسم ولې به ناحقه یو خبر کوم نور ته وړه کارونه دي دا خو به وایو دلته به وایو په اداره کې به هم سلاړ وایو به یو وزیر ته به وایو بل ته به وایو دا باندې خو خوشحاله کېږي سره دا باندې خو مشردابه خوشحاله کېږي چې د ما خبرې له دې چې واوري وایي ولا فلاني چې کې باید دغه شی را د کمبوتي د راځه د کمبوتي خو موږ هغه کو موږ دا رفع کو اما داسې زه ډېرو اداراتو ته ځم دوم نسل د امارت اسلامي سي ځوانان دي باور وکړئ چې ډېر پوه هلکان دي باور وکړئ چې ډېر ښه کار کوي سره باور وکړئ چې ډېر سره با استعداده دي او دوی به انشاءالله افغانستان جوړ کړي جوړوي او د افغانستان د لا آبادي او لا ځواکمنتیا په لور به روان یو ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عزیز ستانکزی صاحب خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې